بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو افغانانو. د ویسټ انډیز خلاف لومړي میچ کې بریا مو ډېره مبارک شه. نړیوال جام رانږدې دی او دې وخت کې بریا چې دا د ټیم کانفیډنس لپاره ډېره ښیي. ویسټ انډیز تر زامن چې د هغوی هېڅ معلومات نه کوي، سره د ټیم یې دومره خاص ټیم نه دی، بیا هم T20 کې هر ټیم چې په خپله ورځ باندې مضبوط ټیم وي. افغانستان دپاره بهترینه موقع ده چې خپل دا 11 چې دی دا جوړ کی، خپل بالینګ لاین اپ جوړ کی، سپین بالینګ د هر څه. اوس راځو یو څو ټیکنیکل خبرو ته. ابراهیم زادران بریلینټ پلیر دی. ما خو ورته ویلي چې ابراهیم زادران زما په نظر باندې د افغانستان یو داسې واحد پلیر دی چې په ویکټو لیاړي. زه فکر نه کوم چې کوم بالر هر یو بالر نه شي اوټ کولی، نور هر یو باندې ډاریږو. هغه په خپل سلسلې سره روان دی. T20 کې هم داسې دی چې هر څونه وایي چې ابراهیم زادران صاحب تیز شه یا تیز نشه، کوم وخت کې زما په نظر باندې چې کله 15 نه بالونه ووهې، هغې وروسته ابراهیم زادران صاحب ته باید کم از کم 200 سټرایک ریټ سره لوبه وکړي. بله ورځ د محمد نبي زوی حسن اساخیل لوبه ګوره، هغه اخري 50 بالونو باندې وواله. نو ګوره دغه فرق د لاست دغه چې دی چې کله تا اولني 40 باله وواله، په نیکسټ 20 بالونو باندې چې دی که ته 50 وای په 60 بال 50 راځي. خو دې سره چې بل هر پلیئر در سره هغه باید کم از کم 200 سټرایک ریټ سره، 180 سټرایک ریټ سره ډاون د اورډر چې راځي دغه سره باید لوب وکړي چې ستا ټیم په کوم وخت کې چې تاسو سره مومنټم وي ریګارډلس اف د پیچ چې ته 200 رنځې کوي چې اټ لیست په سیف سایډ کې. درویش رسولي صاحب ډیره موده بعد بیټینګ وکړه. درویش رسولي سره زما پخوا راسې زه یم چې یاره دا سولوشن نه دی، هغې وجه ده. او سره دې چې نن یې بیټینګ وکړه، زه د درویش رسولي څه چې د یو ینګسټر هم خلاف نه یم، زه د هر ینګسټر سپورټر یم. مګر حقیقت دا دی چې نن هم سره دی چې یو شپږیزه یو څلوریزه درویش رسولي وواله سپینر باندې. د سپینر تقریبا د 19 بالونه والی دی او ما وشمه 20 رنځي دي که شپږ رنځي انډر 100 سټرایک ریټ سره د په سپین بالینګ. او سره د دا دونه ټاپ کوالټي پیری او دا بل چې وو موتی ګوکتیش موتی، دا داسې ټاپ کوالټي سپینران هم نه دي، مګر بیا هم د سټرایک ریټ 100. او په میډل اورډر کې چې ستا هر څوک لوبه کوي هغه باید په سپینرانو خلاف ښه زړه د خلاصه لوبه وکړي، 150 140 160 سټرایک ریټ سره دغه رنځي وکړي. نو دا داسې شی نه دی. ګورئ زه حیران شم کله د افغانستان پلیر ګورم او سپین کې مشکلي تا سره راشد خان، نور احمد، مجیب دا ټول در سره شته، په دوی خلاف نیټ کې بیټینګ وکړه، ته چې د دوی خلاف سکور وکړې ته د هر چا خلاف بیا سکور کولی شي. نو ګډ بیټینګ هیڅ دغه نشته. انشاءالله مهم خبره دا ده چې راتلونکو کې وشي کوي کنسسټنسي. زه د پلیر کنسسټنسي غواړم. هر سړی باید رحمان الله ګربز نه وي. لکه پاکستان کې یو شاید افریدي 40 کاله پاکستانیانو ته همدا شی چې افریدی راغی او ګړز افریدی لاړه، افریدی آگیا افریدی چلا گیا، هماغه شی و. ګربز باید آگیا چلا گیا زه یو دانه دی. دا نور خلک باید داسې نه، نور خلک باید کنسسټنټ سکور وکړي. او د درویش رسولي غوندې ستا لپاره نیکسټ گیم نور مهم دی. کوشش وکړه چې بله 50 ووایي، بله چې کنسسټنسي په دې ځای کې راشي، بیا دا ځای دا میډل اورډر ستا خپل شو. باقي ټیم کې داسې څه مشکل راته ښکاره نه شو. اوپننګ بالینګ په مجیب باندې وشو، بهترین کار، دیټس هیز سپاټ. ان په همدغې باندې ورسره عمرزی ان ضیاء الرحمن شریفي بریلینټ. دا کس چې دی ما هغه دغه خلاف مچ و زیمبابوې خلاف د لوبه ما هغې وخت کې ویډیو کړې وه چې خیر دی که سپیډ در سره نه وي دومره، خو چې دغه غوندې سوینګ در سره وي اټس فاین. دا یو ښه دغه دی ایډیشن دی د افغانستان په دغه کې. او زما په نظر دته باید ریګولر موقع ورکړل شي. دغه ګلبدین 20 کاله په کرکټ کې وشو. 20 کاله وروسته چې زه یو پلیر باندې خبرې کوم ولا خوند نه راکوي، ځکه دا داسې کار نه دی. یو څوک چې ستا ملت ته 20 کاله کرکټ وکړي هغه داسې لیول ته رسېږي چې باید د هغه مونږ قدر وکړو، عزت یې وکړو. هغه که هغه نه غلطي هم وشي، که هغه سکور هم څه ونه کړي، څه موږ باید ورسې خبرې ونه کړو. خو افسوس دا دی چې تا ته باید خپله معلومات وشي چې کله تا نه سکور نه کېږي یا په ټیم بیلنس کې ستا ځای نه یا نه جوړېږي، مطلب د نه سکور نه کېږي، مین شی دا دی که نه، نو بیا خپله سایډ ته کېدل پکار دی. د دنیا ټاپ پلیران سچن ټنډولکر که اوسه پورې لوبه کولی هم خوند به یې کولی، براین لارا چې اوسه پورې لوبه کولی هم خوند به یې کولی، سیواک چې اوسه پورې لوبه کولی هم خوند به کولی. زردسین چې دنیا نور ډېر داسې لانس کروزنر زما فیورټ کس و،
ګیل کرس ما فیوریټ کس مطلب ډېر درته یادولی شم مګر ټول ریټایر شو. همداسې ګلبدین صاحب دې نه د افغانستان د سیاست چوکۍ مه جوړوئ چې تر څو پورې هر سړی راشي او نیغ ناست دی تر هغې یا چې چا په دې سر نه ویشتی یا بل زورور پرې نه راغلی ځي نه. نو وروره دغه نړیوال جام نه مخکې چې لی ریټایر شوی وی ښه به وایه ځکه یو بل فرمان صافی به راغلی وی دې پوزیشن دپاره هغه کس ښه و. ته صرف وان ډاون اوپننګ دغه پوزیشنونو کې په T20 کې لوبه کولی شي ځکه چې ته رنه بال سکور کوې. ته د دوبۍ هغه انټرنیشنل لیګ کې موږ ولیدې بل ځای کې هم ته په 20 بالونو 22 رنزې کوې یا 22 بالونو 20 رنزې کوې. دا په T20 کې نشته وروره. خدای خبر دا کوم د بابا آدم علیه السلام د زمانې کرکټ دی. زه خو فکر کوم چې یو پلیر واقعي پلیر وي 10 بالونه واخله په 10 بالونو باندې 12-14 رنزې وکړه 9 رنزې وکړه. ته نیکسټ 5-6 ډیلیوریز داسې ټارګېټ کا چې ټارګېټډ بالونه چې دي خپل دغه هغه یا ورته مخکې وروسته شه خو په نیکسټ 10 بالونو باندې ته باید 15 رنزې وکړې چې دا ستا سکور په 20 بال 35 34 36 دغه نو بیا خلک یې ولا ښه دغه ځای کې روان دي. نو په هغې اوپننګ ون ډاون کې هم ته رنه بال سکور کوي هغه زموږ دپاره د افغانستان کرکټ دپاره ګټه نه کوي. شاته بیا به ورته وایم د نورو بیان ستنې یا هر څه چې دا باډي اسما ولا ستا چې رښتیا ورته یم داسې چې باډي بلډر کسي که نه هغه چې خالي داسې فلیک والی که نه هغه د جاش انګلیش غوندې د هغه فلیک زما شپږیزه داسې خوند راته راکوي چې داسې کې سالم بچه هغه سرونه دی ولي 3-4 سټینډ اپ پلو دې باډۍ سره په کار تا داسې شپږیزې والی مګر ستا شپږیزه هغه نوي بال سره هم چې دی بونډرۍ سره خطا کیږي یا بونډرۍ نه بیخي مړه نه دغه کیږي. نو زما مطلب دا دی چې بعضې کس داسې ذات یې داسې چې هغه که د 40 کال هم شي 45 هم هغه ښکاري د 15 دغه کې ته که د 15 هم ښکاري خو چې کوم وخت کې تا کرکټ شروع کړی دی نور تیری ستا ریفلیکسز او ټول شي نه هغسې نه دي. نو هیله ده چې بس خپله فکر وکړه. زه ما ډېر په رموز کې هېڅ خبره مې هم دې ځای کې ونه کړه. زه کوشش کوم چې دنیا د مړه د هر چا قدر او عزت پکار دی. دې پورې رایاد شو افغانستان کرکټ بورډ چیرمن سی ای او او هغه سټاف چې هلته شاپور زادران ته ورغلی او شاپور زادران یې دغه ته ولېږه هندوستان ته. تاسې ټولو نه یو جهان مننه. په چا چې نیوکه کوئ وروره د نر غوندې به بیا د هغه د ښه کار چې کوي د هغې به صفت او ستاینه هم کوي. زمونږ چا سره شخصي دښمني نشته نه زمونږ چا سره د پلار نیکه پټي باندې لانجه ده. زمونږ د افغانستان د کرکټ بهتري غواړو چې کله کرکټ بهتري هر څوک چې ښه کار کوي که خلاف یم په یو شي باندې ورسره اختلاف نظر لرم مګر ښه کار په شاپور زادران هندوستان ته لیږلو باندې زه خوشحاله شوم. الله پاک دې بس تاسې ټولو ته ښه صحت سره ډېر عمر درکړي. یعنې نو ښه کار یو الله دې شاپور زادران صاحب ته ښه صحت سره ډېر عمر ورکړي. نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.